السلام علیکم ملګرو. افغانستان او سریلانکا دویم ټي 20 میچ چې کوم دی هغه هم سرته ورسېد. افغانستان ټیم مسلسل مشکلاتو سره مسلسل ماتو سره مسلسل شکستونو سره مخ شو. نه پوهېږم چې څه وجه ده. افغانستان ما سوچ وکړو، ما فکر وکړو د سکواډ ته مو وکتل دغه کوم ټي 20 سیریز دپاره چې کوم سکواډ اعلان شوی دی، د دې نه مخکې چې کوم ون ډے سیریز افغانستان وبېلو د دغې دپاره چې کوم سکواډ اعلان شوی و په ټول افغانستان کې د دغې نه بل ښه سکواډ نه اعلانېږي. په دې سکواډونو کې آلراونډران، تیز بالران، سپینران، یو واحد د راشد نه علاوه چې راشد پکې نشته دی. بالکل د راشد کمی محسوس شول تر ټول افغانستان ټیم ته. که موږ تاسو وګورو نو په 20 کې نن سبا 180 180 190 200 سکور دا خامخا کېږي. لکه نن موږ وګورو افغانستان بالرانو لږ کمزوری بالینګ کړی دی 13 میچ په حساب باندې. خو که دغه بیټینګ لاین اپ ته موږ وګورو همدغه یو ګراوند دی، دمبولا کرکټ ګراوند دی. په دغه باندې بل ګراوند نه دی. وکټ سخت نه ده، د بیټینګ وکټ د افغانستان ته بیټینګ ته موږ وګورو نن افغانستان سره ما سوچ وکړو 8 بیټسمینان دي د افغانستان سره، 9 بالران دي د افغانستان سره په ننني میچ کې، او 3 ورسره ټاپ آلراونډران دي افغانستان سره په دې ننني میچ کې. نو د دې نور ښه ټیم نشي تیارېدی، د دې نور ښه ټیم نشي جوړېدلی. دا کوم سکواډ او کوم ټیم چې افغانستان نن مطلب کوم سکواډ چې اعلان شوی دی او دا کوم ټیم چې نن سلیکټ شوی افغانستان د دویم ټي 20 میچ دپاره، نو د دې نور ښه سکواډ نشي اعلانېدی. خو د افغانستان د لوبغاړو ته زه حیران دريان یم چې بالکل پرفارم نشي کولی، مکمل اوټ اف فورم دي. نه پوهېږم څه وجه ده. روان آیرلینډ سیریز چې کوم دی زه یم که دوی خو دا سیریزونه وبیل، خو د آیرلینډ سیریز هم تاسو بیل درواغ دی. ځکه که دوی داسې پرفارم کوي سریلانکا ته که موږ وګورو نیوزیلینډ ټیم نه دی، د انډیا ټیم نه دی، د افریقې ټیم نه دی، د انګلینډ ټیم نه دی، د استرالیا ټیم نه دی. سریلانکا او د افغانستان تقریبا د مقایسې ته چې ور واچو نو په یاره افغانستان کولی شي چې په سریلانکا ته په ون ډے کې ماتې ورکړي، په ټي 20 کې ماتې ورکړي. د افغانستان دغه بیټینګ ته زه حیران یم. حضرت الله زازي صاحب ته وګوره، یو سکور یې کړی دی، بالکل مکمل اوټ اف فورم دی. ابراهیم ځدران چې دی 10 سکور کړی دي، رحمان الله ګربز نن بیا 10 سکور کړی دي، ګلبدین صاحب پکې 9 کړی دي، عظمت صاحب پکې بیا انډر ده، محمد نبی پکې 19 سکور کړی دي، کریم جنت پکې 30 کړی دي، نجیب ځدران پکې 9 سکور کړی دي. یو هلک ذمہواری نه اخلي. ابراهیم ځدران کو سکور وکړ کوي نه کړ، بس خیر خیرات دی، افغانستان میچ بیللی دی خلاص. او یو ابراهیم ځدران باندې کار نه کېږي، ولکه افغانستان ټیم باندې سټریټ شوي دي. دې هلکانو له فکر سوچ ورکول پکار دی چې دا افغانستان ته د افغانستان دپاره لوبېږي، د افغانستان په میچ کې لوبېږي، افغانستان د سیټ نه ټي 20 کې لوبېږي. نو دغه د افغانستان د ټي 20 صورتحال چې تاسو سره مې شریک کړو چې په 3 وړ سیریزونو کې افغانستان ماتې او شکست وخوړو مسلسل په دغه سیریز کې، په ټیسټ کې، په ون ډے کې، په ټي 20 کې. وجه ټوله د بیټسمینانو ده. هغه ټیم هغه سکواډ تیار شوی د دې سیریز دپاره چې د دې نور ښه سکواډ نشي تیارېدی. نو نه پوهېږم چې افغانستان ټیم ته که موږ وګورو نو د دې نه مخکې پرفارم چې کومه کارکردګي چې وه په ورلډ کپ کې هغه بل رقم وه، او اوس چې کومه کارکردګي کوي هغه د کینیا او زمبابوې او داسې نمیبیا او داسې نورو کمزورو ټیمونو په شان پرفارم کوي. خو نن افغانستان ټیم بیا ډېره غټه ماتې وخوړله، 2 سکورو باندې سریلانکا افغانستان ته ماتې ورکړله. نو دغه د ننني میچ سکور کارډ چې تاسو سره مې شریک کړو، د ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ، زموږ پیج هم سره فالو کړئ، زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ د نور تازه معلوماتو لپاره. نور ښه وخت ولرئ. د الله په امان.